د اکتوبر د میاشتې په 20مه نیټه چې د کال 2019 کې په حق رسېدلی خدای بخلی بابا کوهستان په نامه مشهور قام پرست سیاسي لارښودونکی الحاج سخي بابا د دې فاني دنیا نه رخصت کړی شو. د خدای بخلي عمر 2 کاله و. د خان عبدالغفار خان باچا خان په ژوندانه د خپل قامي سیاست آغاز کړی و. کم وخت چې باچا خان د خدای خدمتګار طارق په نوم د پښتون قوم بیړه په سر کړې وه، نو سخي بابا هم په دغه قافله کې خپل تور ویښته سپین کړه. د دې تحریک کې تر مرګه پورې د عوامي نیشنل پارټۍ دپاره خدمتونه کول. خدای بخلی سخي بابا د سابقه ناظم کالام ملک امیر سید پلار او د سوات کوهستان په تاریخ یو اهم مقام لرود. په دې موجوده ویډیو کې خدای بخلی په خپله کوهستاني ژبه کې په آخره پیره خپل قوم ته د یووالي پیغام ورکوي. شیر علي خان بشرخیر.